موږ تا ځکه نه وژنو تر څو ته مودي ته ووایې چې موږ دلته څه وکړل. دا د هغه ترهګر وینا ده چې د کشمیر په پهلګام کې د یوې میرمنې د سترګو تر وړاندې د هغه خاوند په ډزو وویشتو. د کشمیر د اننتناګ ولسوالۍ په پهلګام سیمه کې په همدغه کال په 22 د اپریل یو ترهګریز برید ترسره کیږي. دا سیمه د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره یو مهمه سیمه ده، تر دې چې ورته کوچنی سویټزرلند هم وایي. د ورځې 2 بجو شاوخوا ترهګر د ګڼه ګوڼې سیمې ته ورننوځي. اول د 4 کسانو نه پوښتنه کوي چې تاسو مسلمانان یې که هندوان. هغوی جواب ورکړي چې هندوان. د جواب په اورېدلو سره ترهګر په سیلانیانو ډزې کوي. د ډزو د اوازونو له وجې یو ډول ګڼه ګوڼه جوړیږي. او دغه ترهګریز برید په پایله کې 26 سیلانیان وژل کیږي. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking. Everything changed. د برید په وخت کې هلته هیڅ کوم نظامی یا امنیتي عسکر نه موجود او د منابعو له قوله چې د ترهګرو تعداد 2 تنه او په دغه ترهګریز برید کې د کلاشینکوف او M4 وسلو کار اخیستل شوی. کلاشینکوف یو روسي وسله ده، په اسانه ترلاسه کیږي، استعمال یې اسانه ده، هر څوک یې استفاده کولای شي او هغه ترهګر چې نور منابعو ته لاسرسی نه لري د خپل هدف ته د رسیدو د خاطره د کلاشینکوف نه استفاده کوي. خو بل خو امریکایي M4 یو قیمتي وسله ده، استفاده یې دومره اسانه نه ده، هر څوک یې نشي کارولای. کارونکي یې باید خاص ټریننګ وګوري تر څو خپل هدف ته پرې ځان ورسوي. هدف خو به موغسه وي. دا برید کوم د عادي ترهګریز ډلې نه دی، بلکې د دې یو قوي ترهګریز ډلې دی چې تر شا د یو هواد هر اړخیزه حمایه وجود لري. د همدغه حمایې په اساس دغه ډله تربیه شو، ټریننګ ورکړل شو او بیا د برید تر واستول شول. برید تقریبا 40 دقیقې جریان درلود، ځکه شاوخوا کوم امنیتي حوزه یا نظامی مرکز نه وو او یو نیم ساعت بعد امنیتي ځواکونه ساحې ته راورسېدل. په دومره وخت کې ترهګر تېښته کوي او ځنګلونو ته پناه وړي. د هند امنیتي او دفاعي ځواکونه په پهلګام کې د ترهګرو د پلاټنو عملیات پیلوي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي دا وخت سعودي ته په رسمي سفر تللی و. هغه هم خپل سفر نیمګړی پرېږدي او بیرته هیواد ته راستنېږي. د شپې د ټلګرام په شبکه کې یو پیغام خپرېږي چې دا پیغام د TRF ترهګره ډله خپروي. TRF یوه ترهګریزه ډله ده چې په 2019 کال کې رامنځته شوه. ویل کېږي چې دا د لښکر طیبې ډله ده، خو فقط نوم یې بدل دی. په دغه پیغام کې د TRF ترهګریزه ډله د برید مسؤلیت مني. د هند لومړی وزیر لورډ رتبه اجلاس رابولي او دغه اجلاس پریکړه کوي چې د پاکستان پر خلاف ځینې اقدامات ترسره کړي. لومړی د هند او پاکستان ترمنځ چې په 1980 لسیزه کې د انډس اوبو معاهده شوې وه، د هند دولت هغه تعلیق کړه او پر پاکستان یې اوبه بندې کړې. دویم، د واګا بندر یې بند کړ او امر یې وکړ څومره پاکستاني وګړي چې په هند کې اوسېږي باید اول تر مې پورې د هیواد څخه ووځي. په هند کې چې د پاکستان کوم سفارت وو، د امنیتي اتشې او د نورو برخو ډیپلوماټانو ته هم وخت وټاکلو او ورته وویل چې باید د هند د خاورې څخه ووځي. هند خپل هوایي حریم هم پر پاکستان وتړلو. دغه اقدامات د هند دولت څخه واغسل چې هغوی ځینې شواهد ترلاسه کړل چې په دغه برید کې هغه ډلو لاس لرلو چې په پاکستان کې میشته دي او د پاکستان د استخباراتو لخوا ډیر قوي حمایه کیږي. پاکستان هم ورته اقدامات کوي. هغوی هم خپل فضایي حریم د هند پر مخ تړي او د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت لاره هم بنديږي. جالبه دا ده چې د TRF ډله یو بل مطبوعاتي ویډیو خپروي او د قضیې ته یو بل رخ ورکوي. په ویډیو کې د ډلې یو تن مشر سیف الله قصوري چې پر خالد مشهور دی وایي چې دا برید منګه غندو او هغه کسان چې په دې برید کې وژل شوي دي په مړینه یې سخت خواشینی یو. دا برید د هند حکومت پر خپل کړای، په دې سره هند غواړي چې د پاکستان حیثیت ته تاوان ورسوي. गांव में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत है। कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है. او هغه لومړی پیغام چې زموږ له خوا نشر شو هغه زموږ په اکاونټ کې د سایبري حملې له وجې خپور شوی دی. دې سره د پاکستان ځینو مشهورو څیرو هم ورته څرګندونې وکړې او دغه برید یې د هند خپله ډرامه وبلله. 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं. بل خو د پاکستان د لومړي وزیر معاون بریدګر آزادي غوښتونکي جنگیالي یاد کړي. ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, we don't know. دا په خپل د پاکستان د سیاست په مذبذب دریځ دلالت کوي. خو په ورته وخت کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو خبري کانفرنس کې وایي چې موږ هر ډول څېړنو ته آماده یو او کله چې کومه به طرفه اداره دغه څېړنې پر مخ بیایي موږ ورسره هر اړخیزه همکاري کوو. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. خو بل خو په هند کې مودي دفاعي ځواکونو ته مکمل اختیار ورکوي او ورته وایي چې څنګه مخوخه وي هغه څه تصمیم ونیسي، خو زر تر زر عمل وکړي.
په 9 د مې د هند ځواکونه د استخباراتو د معلوماتو پر اساس د پاکستان په خاوره کې 9 د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي او توغندیز بریدونه پرې کوي او دغه عملیاتو ته د سندور نوم ورکوي. په دې عملیاتو کې د جیش محمد او لشکر طیبه مهم مرکزونه په نښه شول. د لشکر طیبه مشر حافظ سعید کوي او د جیش محمد مسعود اظهر چې دواړه د امنیت شورا په تور لیست کې دي او دواړه د پاکستان په پنجاب کې اوسېږي. باید ووایم په دې ترهګریز مرکزونو کې هغه مرکزونه هم شامل دي چې څلور لسیزې د افغانستان د دولتونو په مقابل کې ترهګر روزل. په دغه مرکزونو کې به تربیه شول او بیا به د ترهګریز فعالیتونو لپاره افغانستان ته واستول شول. مسعود اظهر خو هم په یاد وي دا هغه ترهګر دی چې د هند په زیاترو بریدونو کې لاس لرلو بیا هند دا ونیولو. د همدې د خلاصون لپاره په 1999 میلادي کال کې د هند یو الوتکه کندهار ته وتښتول شو چې د طالبانو 13 دوره وه. طالبانو د پاکستان په غوښتنه له هند څخه وغوښتل چې مسعود اظهر راخوشي کړي بیا د هغوی طیاره د سورلیو سره بیرته هند ته وسپارله. Indian Airlines flight IC-814 from Kathmandu to Delhi with 179 passengers on board was hijacked by 5 masked Pakistani hijackers. One of them being Masood Azhar, who later founded the terrorist organization Jaish-e-Mohammed. که حقیقت ووایو هند د پاکستان په نظامی اډه ملکی خلکو او یا په نورو بنسټونو باندې برید نه دی کړی بلکې په هغه ترهګریز مرکزونو برید کړی چې هند ته ترې ضرر رسیږي. د بي بي سي د راپور په اساس مسعود اظهر خپل اعتراف کوي چې د هند په بریدونو کې د کورنۍ لاس غړي هلاک شوي دي او په جنازه کې وګورئ د پاکستان ټول امنیتي چارواکي پکې ګډون کوي. که څوک خبر نه وي د څه فکر به وکړي چې دا د پاکستان کوم د ملي شخصیت جنازه ده. اصلي خبره دا ده چې ترهګر او د ترهګر روزنه د پاکستان په ملي پروژو کې راځي. همدغه ترهګر دي چې پاکستان یې د خپل گاونډیو هیوادونو د تضعیف لپاره کاروي او د دین او مذهب پر نوم پر خپل شومو اهدافو ته ځان رسوي. نن که هند ځان ته دا جواز ورکوي چې خپل دشمن د پاکستان په خاوره کې لمنځه ویسي همدا کار خو پاکستان د افغانستان سره د 3 کال کېږي چې کوي په خوست، پکتیا او پکتیکا کې بمبارۍ کوي چې بیګناه ماشومان، ښځې او سپینګیري پکې شهیدانېږي او اوس خو یې لا د پوښتنې هم څوک نشته دی. Homes flattened and residents left in shock. Local people say most of the victims of these airstrikes by Pakistan were civilians. خو د پاکستان حکومت د دې بمباریو په جواب کې همیشه دا خبره کوي چې موږ په افغانستان کې د خپل مخالفینو پټنځایونه په نښه کړي دي. که ته ځان ته دا جواز ورکوي چې په افغانستان کې خپل مخالفین وځپي باید هند ته هم دا جواز ورکړي چې په پاکستان کې خپل دښمنان لمنځه ویسي. بل خو پاکستان دا خبره کوي چې د هند په بریدونو کې ملکی خلک په نښه شوي دي او جماعتونه نړېدلي دي. اول خو هیڅ کوم شواهد وجود نه لري چې د هند په عملیاتو کې د پاکستان ملکی وګړي وژل شوي وي. دویمه خبره د جماعتونو ده. دا طبيعي خبره ده چیرته چې ترهګرو مرکز وو شاید دلته جماعتونه هم ول او په دغه برید کې شاید تخریب شوي وي. خو جالبه خبره ده چې پاکستان د جماعتونو خبره حل تول نه کوله. کله به چې طالب ځانمرګي روزل او افغانستان ته به لېګل بیا به په جماعتونو، خارونو او د ملکی خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکولو. پاکستان تل د افغانستان او هند په مقابل کې دغه سي ترهګر ډلې استعمال کړې دي. نه یوازې افغانستان او هند لکه څنګه چې مخکې وویل د ترهګرو روزل د پاکستان ملي پروژه ده. حتی د کوزي پښتونخوا د قبایلو لپاره هم ترهګر روزلي دي چې هغوی پر کنټرول کړي او مدنیات یې ولوټي. روزل شوی ترهګر د پښتنو په ټولو سیمو کې ځای په ځای کړی دي. بیا په دې باندې چې موږ عملیات کوو د پښتنو کورونه، کلی، خارونه او بازارونه له خاورو سره خاورې کوي. د همدې ظلم او جبر په مقابل کې د پی ټی ایم تحریک منځته راغی. پی ټی ایم هغه تحریک دی چې پښتنو کې شعور را ژوندی کړو او د پاکستانی اسټابلیشمنت په مقابل کې خپل خلک پاسون ته وهڅول. د کوزي پښتونخوا پښتنو ته د خپل وسایلو، د خپل خاورې او د خپل اختیار درس ورکړ. دا یو ورزده کړل چې د پنجاب د ګټو لپاره ونه جنگيږي. که څومره هم درته ووایي چې پټان بهادر قوم ہے خو چې جنگ ختم شي بیا د هم ګل خان بولی. مونږ یې بستش په ملک د نوم په لای لا غلط یو مخ پښتانه په دشنه سپینه جنډا غلط یو څوک په پاک سرزمین څوک په ملا غلط یو دغه دوه مخې ریاست موږ په بیا غلط یو خو نور خو بس دی پښتنو ځانونه وپیژنئ. دې تحریک په کم وخت کې دومره کار وکړ چې په 15 کالو کې نور ملتپالو ګوندونو ونه شو کړای. پښتانه یې دومره باشعور کړل چې د کوزي پښتونخوا اکثره پښتانه وسوایي چې موږ د هند سره هیڅ مشکل نه لرو. پر اسانیو کې د ملتپالو پښتنو لیکنې لولم چې اکثره منطقي دلایل ویلي کدا ځل هند په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو برید کړی دی پنجابیان هم باید خپل بهادری وښایي او شهیدان ورکړي. بل خوازینې شنونکي او تحلیلګران وایي چې د دې جګړې نه شاید په دواړو خواو کې سیاسي استفاده وشي او شاید دومره دوامدار نه شي ځکه پاکستان کې د خلکو زړه د پوز نه د عمران خان په مسله کې ډیر بد دی. اوس پوز غواړي چې د دې جنگ په واسطه خپل پخوانی محبوبیت لاسته راوړي او په هند کې هم د نریندرا مودي ګوند شاید دغه جنگ نه په ټاکنیز کمپاین کې استفاده وکړي او خلکو ته وایي چې وګورئ دولت ستاسو هر غوښتنه مني حتی جنگ.
خو زموږ دعا به تل دا وي چې خدای دې هغه پیښ کړي چې د افغانستان او افغانانو پکې خیر وي او همدا جګړه د مظلومو پښتنو او بلوچستانو د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره پیلامه شي. تر بیا ښې چارې.